بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نننۍ ویډیو به د کرینونو باره کې کرینونه به تاسو لیدلي دي کې واړه او غټ کرینونه راځي. بعضې پکې داسې وي چې د 100 کیلو، شپېته، سل، اویا کیلو نه راواله تر زرګونو سلونو ټنونو پورې کرینونه پکې شته دی. د دې کرینونو استعمال چې څنګه موږ له مدد راکوي لوډ اوچتولو کې، نو دغسې دا ډېر زیات خطرناک وي. موږ به د دې سیفټي باره کې خبره کوو. ټولو ناول خبره خو دا ده چې کله هم په کرین باندې څه څیز اوچتېږي، نو چې کله دا 8-10 ټن نه سیوا وي، یا مطلب دا دی ټینډم لفټینګ ورته وایي، کریټیکل لفټینګ ورته وایي، چې کله کریټیکل لفټینګ کېږي، خطرناک لفټینګ وي، نو هغې دپاره پلان جوړول پکار دی. همیشه پکار دی چې هر لفټینګ دپاره پلان وي، خو کریټیکل لفټینګ دپاره یا خطرناک لفټونو دپاره چې کله موږ سامان اوچتوو، نو دې دپاره پلان ډېر زیات ضروري دی. دا پلان به څوک جوړوي؟ د دې دپاره ریګر ورته وایي. ریګر لیول 1، 2، 3 وي. د ټولو نه اعلی قابلیت والا او اهلیت والا ریګر شي یا ریګر لیول 1 وي. دا د ډېرو غټو پلانونو دپاره وي. دې نه علاوه لیول 2 او 3 والا ریګرز هم راځي. چې کوم ځای کې هم تاسو موجود وي، پکار دی چې دا ریګر اول لفټینګ پلان جوړ کړي. په دې پلان کې څه وي؟ په دې کې ټولو اول چې تاسو ته دا معلومه وي چې موږ کوم لوډ اوچتوو چې دا 100 ټنه دی. دویم خبره دا ده چې دې کې موږ ته پته وي چې دې سنټر اف ګریویټي د لوډ کوم ځای کې ده. سنټر اف ګریویټي باندې به موږ یو بیل ویډیو هم کوو، خو لکه دې مثال تاسو هسې اخیستی شئ چې په هر څیز کې یو داسې نقطه وي چې د هغې نه د هغې ټول وزن برداشت کېدی شي، ته د هغې سنټر اف ګریویټي وایي. د بعضې څیزونو سنټر اف ګریویټي بدلیږي را بدلیږي. مثلا په ټینکای کې تاسو پټرول یا ډیزل اوچتوئ، نو هغه خوځي را خوځي، د سنټر اف ګریویټي د خوځېدو خطره وي، او دا چې کوم دی لوډ ډیسټیبلایز کولی شي. د دې نه علاوه پکار دی چې موږ ته پته وي چې موږ به لوډ د کومو کونډو نه یا د هوکس نه اوچتوو او په کوم ځای کې. د دې لوډ دپاره پکار دی چې موږ ته پته وي په پلانینګ دوران کې چې دې دپاره به 100 ټنه والا کرین پکار وي. بعضې ټایم لوډ 9-10 ټنه وي، خو کېدی شي دې د اوچتو لپاره ستاسو ډېر غټ د سوونو ټنونو کرین پکار وي. په دې کرینونو کې لوډینګ چارټس لګېدلي. په هغه چارټ کې لیکلي چې یاره په کوم بوم لینت باندې، بوم چې څونه بهر اوچتوي، د کرین چې کوم لاس غوندې کېږي دې ته بوم وایي، او کوم انګل باندې دا څونه لوډ اوچتولی شي، نو ریګر ته او اپریټر ته دا پته لګي چې دا بوم به موږ څونه وباسو. د دې نه علاوه په لفټینګ پلان کې دا ډیسایډ کول پکار دي چې موږ به کوم لفټینګ اکسیسریز یا چین استعمالوو، بیلټ به استعمالوو، شیکل، هوکس، سپریډر بیم یا څه شی به استعمالوو. کرین به په کوم ځای کې ودرو، او کوم ځای کې چې دا کرین ودرو هغه دونه مضبوط دی چې د دې کرین دا وزن برداشت کړی شي. اوټریګر به څونه وباسو، او د اوټریګر کرین د خپو د لاندې به پیډ زیږدو. دې نه علاوه کوم ځای کې به لوډ پروت وي، کوم ځای نه به سټارټ کېږي، کوم ځای کې به چې کوم دی دا لوډ ایږدو، اخرې ته به دا کوم ځای ته رسو، او د لوډ د اوچتولو لار څه ده. په دې لار دوران کې چېرته کې تارونه یا داسې نور څه بلډینګونه یا نور څه خو نشته چې سره د لوډ د ټچ کېدو خطره وي، یا داسې څه ځای خو نشته چې د لوډ د اپریټر او د ریګر او د سیګنلر د نظر نه پناه شي. که دا لوډ لاره ډېره زیاته غټه وي، نو د سیګنلر یا د ریګر او د کرین د اپریټر په منځ کې به دوی خپلو کې خبرې یا اشارې څنګه کوي، صرف به د لاس اشارې کوي، که چېرته ریډیو ډیوایس یا بل څه پکار وي. د موسم خاص خیال ساتل پکار دي. په ډېره تیز هوا کې کرینونه راغورځېږي. د اپریټر او د ریګرو چې کوم دی تھرډ پارټي سرټیفیکیټ ټیسټ پکار دی. د کرین چې کوم دی تھرډ پارټي سرټیفیکیشن سالانه راځي، ډیلي چیک لیسټ هم راځي. په باندې موږ یو بله ویډیو کوو. دا خو د پلانینګ کیسه شوه چې کله پلانینګ ستاسو پوره شي، نو دا پلانینګ اپریټر ته، ریګر ته او غیر چاپېره خلکو ته ویلو لپاره یو پری سټارټ بریفینګ پکار دی. ټول کوم ځای کې چې به لوډ اوچتېږي او په کومه لار باندې به ځي، د هغې بیریکیډینګ پکار دی. هلته کې فینسینګ پکار دی چې هلته غیر ضروري خلک یا قیمتي سامان نه وي چې خدای مکړه لوډ راوغورځېږي چې دی لاندې څوک رانه شي. دې نه پس لفټینګ شروع کوي د پلان مطابق، او چې کله لفټینګ ختم شي دوباره یو میټینګ وکړئ چې دې کې تاسو کوم ښه کارونه کړي دي هغه په مستقبل کې دوباره کول دي، او چې کوم څه غلطیانې پکې شوي دي چې هغه په نیکسټ لفټینګ کې ونه شي. مختلف ځایونو کې لوډونو اوچتو لپاره پرمټې هم پکار وي. کم خلک چې دا کرین اکټیویټیز کې انوالو دي، انډکشن د هغې ټریننګ او ټول باکس ټاک پکار دی. دې باره کې نور معلومات په انګریزي ژبه کې د HEC UK او د اوشا په ویب سایټس باندې دي. په سایټ باندې د HEC د سیفټي والا ساينس لګول پکار دي. د سیفټي باره کې او د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، لایک یې کوئ، شیر یې کوئ، کمنټ پې وکئ. الله پاک حفاظت کول والا دی. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.